د ډېر وخت راسې پښتون کام کوي خو په ګیلو باندې څه ونه شول. ما ته خپله مور یوه ژبه را زده کوي خو ریاست رانه هېره کړه. زه نن هغه سوچه ژبه چې ما ته خپلې مور ښودلې وه هغې کې ما نه ملاوټ کېږي، ګډون کېږي د نورې ژبې. دا ولې د ریاست دا خو مور نه بلکې یو دښمن دی چې وایي زما کلتور هم وچ دی، زما ژبه هم وچ دی، زما وطن ته هم جنګ راوړي، زما ځوانان او مشران هم وچ دي او صرف وجل یې چې راوړلی مونږ به سلام ورته کړی وی. پښتون نه په ټوپک وجل نه دي، ورسره د بېعزتۍ وجل داسې د وجني چې څوک یې هم زمونږ مشر وویستو هغه به د بل دپاره د عبرت یو نشان جوړ شي. داسې داغونه داسې ټپې به یې پرې ولګولې د باغي د ترهګر د بل د جاسوس چې خپل رور به یې هم د ده د خپلولو هسې په مرګ هم نشو کولی. نو دا صرف د پښتو ژبې نه ټول د پښتون سره چې څه هم تړلي که د کلتور دی که د ژبه ده که د ده وجود دی که د ده وطن دی د هر شی په دا باندې یو یلغار شوي دي. کوم د فاټا خلکو ته راشي د دوی افسران وایي د فاټا خلکو قربانیانې ورکوي، پښتانو قربانۍ ورکوي. زه چې د کس ته ووایم چې دا موبایل راکړه او دا یې راکړي په خوښ دا قرباني ده. زه چې په زور ځنې یوسم دا یلغار دی، دا قرباني نه ده. په پښتنو باندې یلغار شوی دی. اوس پښتانه د یرې دا یلغار ته قرباني ویل، خپل هم خپل به یې دا خبره پټوله، ښکاره به یې نه کوله، خو مزید به یې ښکاره کوو که مونږ یلغار شوی دی. دا چې کوم مونږ وایو دا چې مونږ چاته سپکې سپورې نه وایو دا د دغې نه وایو چې هغه سپک او سپور